معنویت تللی دی او دا د منکرینو ته معلومات شته چې د مسلمانانو خلافت چې هر دور دی چې حکومت او باچایي کړې ده دی په معنویت باندې کړې ده نو یا رشوتونه عام شي یا دنه په خلافت او په امارت کې هر وخت دښمنان د دین اسلام داسې خلک را پیدا کی چې هغوی د اهل معنویت سره د دوی دشمني را پیدا کی دا غریبانان به ځان نه پوهنوي چې موږ څه شي کې اخته یو خو شاته نه به کوشش دی چې راځه دا خلک اوس د اهل الله سره څنګه وجنګوم او د اهل الله په دشمنۍ څنګه اخته کما او دې ته به پام نه وي دا نیکان خو لګوي د ورځې عبادتونه کوي د شپې عبادتونه کوي او بیا دعاګانې کوي چې خدایه دا نظام طبقه ورکا د امارت طبقه ورکا د خلافت طبقه ورکا کار یې همدغه دی شپه ورځې دعاګانې همدا دي دې نظام ته اخته دي چې دعاګانې کوي بس دلته یو څه بدبختان راشي او نظام د دې خلکو سره اخته کي او چې اخته یې کړي نو که کم از کم خیرا ورته ونه کړي خو دعا خو ورته نه کوي بیا نو بس ګوره چې خلافت پړنګېدو شروع شي او رشوتونه چې عام شول یا د شیرینۍ په نوم باندې او یا مولوي صاحبانو د تحفې په نوم باندې او یو په یو نوم او په بل نوم او په بل نوم باندې نو بس پوه شه چې نوره قیصه ړنګه شوه والي صاحب وزیر صاحب ولسوال صاحب کور ته تحفې را روانې حضرت دغه مې نه ده راوړې دغه نه ده رشوت نه دی رشوت چېرته تا ته در کوم ملګرتیا مو د سره انډیوالي مو د سره عالم یې شیخ الحدیث نیک انسان یې صاحب نه راتللو نو بس نامناسبه راته ښکاره کېدله چې بس تش راشم ستاسو کور ته نو دا شی مې درته راوړ نو کال مخکې به ورته شی راوړي یو کال بعد کې کال کې دننه دننه به ورته انتظار کوي انډیوالي به سره پالي کال بعد به پې غږ وکړي چې حضرت زما دا کار بند دی نه که تاسو نو چې صرف ورته خوله واضح کړي د باندې دا یو کال کې دننه دومره کار کړی او د دې دومره ذهن جوړ کړی چې دغه بیا صرف محض اشارې ته ضرورت دی دې ته هم بیا ضرورت نه چې دی راشي او ورته وایي چې هله دا کار وکړه دا شی وي سره نو دا اوس په یو نوم او په بل نوم باندې دا کیسې میسې سره تاویږي را تاویږي نو رشوت معنویت د منځه وړي او اسباب د خلافت د ړنګېدو یو دا شی دی چې رب العالمین فرمایي لا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا پام کوئ رشوتونه وانخلئ رشوت دې واخسته معنویت د منځه لاړ کس راغی خلیفة المؤمنین ته وایي حضرت دی ما ته راکړي او دا یې چې دی دا زما خپلې شخصي تحفې وي او دا مې چې دی د بیت المال مال دی او د بیت المال حصه ده ورته ویلې شو را به شو وروسته واقعه کې ورته ویم چې دا تحفې د دغې منصب نه وړاندې ولې نه درکولې دا کومه تحفې چې ته وایې چې دی تا ته راوړي او رښتیا راوړې مې ورته هم د ده په نوم چې صاحب دا مې تا ته راوړي دي نو دغه تحفې چې تا ته راوړي نو دی درته مخکې ولې نه راوړلې چې اوس یې درته راوړي دي ته دې چوکۍ نه کته شه او بیا دی یو صاحب او حضرت راشي او تا ته دې تحفه راوړي چې حضرت تحفه مې درته راوړه قسم دکه ستړي مشي در سره وکړي خدا چې دا په چوکۍ ناست دی او دا را روان دی او خوله درته توی زوی کوي او کږه وږی درته کوي چې صاحب سلام ته راغلم او احترام ته راغلم او فلان دا دې چوکۍ ته راځي دا تا ته نه راځي موږ ډېر کتلي چې بیا د چوکۍ نه کوز شوی بیا حضرت هغه حضرت نه وي چې هغه روپي شو مخکې وروسته به ترېنه خلک روانو او صاحب دلته به راغله سرمایداره به یې څنګ کې ولاړو به یې درولته ودرېږه صاحب سره عکس باسم دا عکسونه بیا څوک نه باسي عکسونه ستا نه باسي عکسونه د چوکۍ دي نو د دې ډېر لحاظ پکار دی چې رشوت د مسلمانانو د خلافت او د نظام د مین نه ورک شه که په هر نوم باندې وي او دا لرې شه نظام جوړ دی او که رشوت منځ ته لاړ خلافت لاړ دویم چې دی هغه اسباب د بقا د خلافت چې راته رب العالمین ذکر کوي او پکې دا ده الله تعالی فرمایي لا تلبسوا الحق بالباطل حق او باطل سره مه ګډوډوئ دا د عمرو مسؤلیت دی چې د حق او د باطل تمیز وکړي او حق او باطل سره جدا کړي هر کلم چې د یو نظام د منځ نه د حق او د باطل تفکیک لاړ بس پوه شه چې نظام تلی دی بل مسؤلیت د نظام دا دی د بقا د خلافت د پاره اساس و بنیاد لا تکتم الحق رب العالمین وی حق مه پټوئ حق بیان کوي حق خلکو ته ښکاره کوي او کلم چې په یو خلافت کې حق پټېدل راغلله بس پوه شه چې قصه تللې ده د منځه بقا د نظام نظام باقي نه پاتې کېږي دا خو موږ وینو مولوي صاحبانو الله دې زموږ ستاسو د نظام ته استحکام ورکړي خدای تعالی دې د عمراو نیتونه سم کړي او درستي کړي ورته رب العالمین ډېرې دعاګانې کوئ دا کم نعمت خدای تعالی په موږ او تاسو پرزو کړی خدا ناخواسته که دا یو ځل لاړ که نه د دې بیا بل بدیل نشته
خو لیکن ستونې څه شی دی دعا ورته کوي چې رب العالمین د مشرانو نیتونه سم کی او الله تعالی د دوی د دنیوي خواهشات د دوی د زړونو نه رفع کړي او ځایلی کړي خو موږ ته خو معلومه ده که نه خو ګورو خوا د مدرسې ما غوندې د مدرسې محتمم به و دا د سرمایهدارو کورونو دروازې به یې ټکولې چې حضرت مدرسه لرم او که کومک را سره وکړي او دې سرمایهدارو به کومکونه کول او د دوی دا د مدرسو ترتیبونه به روانو نن د مدرسې محتمم صاحب